له جرمني څخه راغلی خوږ ژبی شاعر عزیز سرشار ته بلنه ورکوم چې راشي. سلامونه او پیرزوینې. زدران صاحب نه ډېره مننه. شاعري ډېره لویه مرتبه ده. موږ په پردي چاپېریال کې څه چې لیکو دا خو په ډېرو معیارونو پوره نه دي. د زیار صاحب میکا سیار صاحب په اجازه. تېروتې که ګورې مې چې دا قد و قامت لرم، تېروتې که ګورې مې چې دا قد و قامت لرم، زه په ځان کې نه راځم، زه دومره وسعت لرم. نه مرګه نه مرګه پښتون په مېلمستیا د مېلمه تنګ نه شي، تا په ځان ماښام کړو خو زه هم په شونډو ست لرم. یو څو بندونه دي چې د اشنا په سترګو مړو واوښتم، چې د اشنا په سترګو مړو واوښتم، د ژوند په نوو پړاوو واوښتم، ځان مې په وچه خپل تقدیر ته پرېښود، چې د خیالونو په زانګو واوښتم، د ژوند موخه مې تمه تمه ښکاري، لکه ملا په مسلو واوښتم، جانانه ستا د بېروخۍ د ټسه وم روغ سړی په زنځیرو واوښتم، د ژوند بهیر مې په رښتیا ګاللی، په هر قدم کې که په غلو واوښتم، له خپله ربه په دې ډېر شکر کړم، له خپله ربه په دې ډېر شکر کړم چې په اسلام او په پښتو واوښتم. شونډې مسکۍ په زړه ډېری غمونه، شونډې مسکۍ په زړه ډېری غمونه، بیا د عزیز په غزلو واوښتم. ډېره ما د تورو شپو په غېږ کې تر دا شنه آسمان لاندې یوه شېبه کړې سترګې پټې، ما لیدل چې هلته وړاندې یوه د مینې کړونده ده، هلته ته وې ځلېدلې، ستا د لمر قلم په لاس و او د وږمو په وزرونو تا د مینې پیغام راکړو، د سبا په لاس دې کېښود، خو افسوس چې ګلالیه ما چې سترګې کړې لوڅې، هلته ته نه د پیغام و، یوازې زه وم او یو سوی ماښام.